السلام علیکم قدرمنو کتونکو دا ما سر چې ناس بابا دی نو دا زمونږ د کلي ګلمس کاکا دی او ګلمس کاکا ډېر جانانه انسان دی او راغلی دی خوندور کې را سره کېناستو بس ټپې راته شروع کړې وایي پخوانی ټپې درته کومه نو مې راځه زمونږ خوښ ملګري چې دی نو ټپې خوښوي خو ګلمس ماما دا راته وایي ژوند دې څنګه روان دی ډېر ښه روان دی ماشاءالله او په دې ساعت د الله نه ذکر راځي ما چې موږ عمر خوړلی دی او په دې ساعت د خدای نه شکردار یي چې روغ صحت په صحت باندې په صحت روغ یم الله نه لاک شکر لاک شکر چې الله پاک زه په دې صحت روغ دغه کړم او ما باندې شکر دې د چا قرض نشته د چا وده ورابه نشته ما داسې ژوند تېر شو ډېر ښه تېر شو او دا د چا خو خلکو دوا ده ما په خراسان باچا کې ډیپټي کړې ده دا کوم ځای کې خراسان باچا دا خراسان باچا دا څه قصه ده کوم ځای دی دا شاه خراسان یا پیرا جلالی کوم دت داری پیرا کوم دت داری شاه خراسان یا پیرا جلالی د پیښور راغلی یو ستر ستومانه نظم خالي لاسونه ستا د ګورستانه شاه خراسان یا شاه خراسان پیر بابا ولیده خو بچه د خراسان پیر بابا ولیده خو بچه د خراسان جلونه بیته ګران جلونه بیته ګران لمنې چې خوره کړه نیکه یې ننداره کړه لمنې چې خوره کړه نیکه یې ننداره کړه شغریبا تر مغربا جوختوره لالمن شغریبا تر مغربا جوختوره لالمن رڼا شو ټول وطن نو باچا د باچایانو پاړو د پاړوګانو او ورځ د قیامت د منګلش قبیلات دلیتی کی بت اخلاص کم په جنت کې هم بارونه قدر پسې غرونه خیر دې دا اوس کې دا بیان کو بیا وي پته به ولې او ټپې مرته وکړه ټپې مست منګه برولې دې مې دل برولې دې مست منګه برولې دې مې دل برولې دې علم یار سیار کو نرولې دې مست منګه برولې دې مې دل برولې دې هاي هاي تمنګوټو کتاري جوړ کو تمنګوټو کتاري جوړ کو یلنده بازار پا ګذر ولا لیونو لو سره راولي وی ګولي را پنجا راولي وی ګولينا ډېر ښه ډېر بس کله یار راغه د مازغو کله مازغه خو بوډاګان دا اوس هم ماته ډېر زما عمر کې بدار راځه نشته چاته نه یادو او نه به ژوند دي نه دا خو در چا کار نه دی کنه او چې ول خار کې لال شاباش کې لندن ده بلکړې په قدرت د مولا ټول سمندر دی چې لاړم وسی ونلا لال شاباش کلندر دی بلکړې په قدرت د مولا ټول سمندر دی ولالو کې اولاد کلندرا بی بخا د کمال کلندرا او په ماروي کنه دا ملنګي راقصه راکړه ملنګي د کله نه شروع کړو ملنګي ډیر په پټفا دغه کې شروع کړو پالکوانه کې دسی د خراسان باچا کې ما چړ کو دا شلیان ګوډیان دا مولا غوب زړه به ما خله به مړ کول خو ما وروړه راغونډوله د بټۍ کلی په دې نه به مې لږه کوو په دې شلیان ګوډیانو درستخان به غوړېدلو د چړی بابا لنګلو د چړی بابا په بار ملک په انډیا کې پاتې شوی
دا ګمبد په د باندې چړای بابا جوړ کړی دا بل چا نه دی چړای بابا ما دا وخت د لرګو جوماتو چې کله دغه اوس خو منارې دي چې والي صاحب بیا هغه مناره ورانه کړله وایي دا ډېره لوړه ده په چا به را پرېوځي په دغه وخت کې زه ملنګ شوی یم ملنګ دوه ګټې دې وکړې یو د خیر کول په بل دې وکړل دیدنونه پنجه ووایه ورته ځه ملنګ دوه ګټې دې وکړې نو یو د خیار یوړو که یوړو بل دې وکړه ټوکړه وا ملنګ یاره کې د قدم رو زار دې د رفتاره کې د قدم رو ډېره جړېدلې وه ډېره کړېدلې وه راغله پیروتاره کې د قدم رو وا ملنګ یاره کې د قدم رو ورته کله یار نه ته ورته ولدا خو کدي دغه کړ ډیر دغه شو ډیر ریکارډونه مې ته او کنه نو فون کې دا ورسیا ومراله خزا بل موبایل نه ها تیر دې ها زګه غاړه د پاره موبایل د غرونو منځ کې لکه پروت لکه د ګل د بابا منفري ګل د سلام لول زمای هاي د دې زیارت د ورځې شال مری بابا کې د بند د پخوا کې د راځي ولا توتیان په داملو خلکو نه مني سوالونه کول تیر کې هزار کلونه کله په جماعت شیخونه دغه بادل د کوټ نه پرا په بیجا کې د بند د پخوا کې د راځي ولا توتیان زوی د کاکانو رحم کار دیر په غریبو مهربان دی چې څوک پسې د کور لور شي پټ خو د زړه مراد سر شي دغه بادر د کوټ نه پرا په بیجا کې دی بند د پخوا کې د راځي ولا توتیان او کنه کتون کو ګلمس ماما سره هم ګپ شپ ولګو او ګلمس ماما چې دی نو ښکلې ټپې مو کړې او یقین دی چې ستاسو هم خوښې شوي والسلام وکړه ورته ما الله مخلره الله پامان